سلامونه ملګرو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایو. په دې ویډیو کې موږ وینو چې د ځنګل په منځ کې یوه زړه کلا وه چې یو هلک پکښې ویده و او د هلک نوم لیک و. لیک یوازې د خپل پلار سره په دې کلا کې ژوند کاوه. د لیک مور 4 کاله تر مخه د ښکار لپاره ځنګل ته تللې وه، خو بیا هېڅکله نه ده راګرځېدله. د همدې امله لیک پلار د هغه ساتنه کوي. دې ځنګل په اړه ویل کېږي چې دلته یو عجیب مخلوق ژوند کوي چې انسان وویني نو ورباندې حمله کوي او وژني یې. خو حیرانونکې خبره دا ده چې د لیک پلار هېڅکله هغه مخلوق نه دی لیدلی. لیک له کلونو راهیسې د خپل پلار سره په دې ځنګل کې اوسېدی، خو لا هم هغه د ځنګل ښکلا ډېره خوښوي. خو د دې ښکلا تر شا یو ستر خطر پټ و چې لیک پرې نه پوهېده. د لیک پلار هغه ته د بقا لپاره چارې ور زده کولې. تر څو اړتیا شوه نو باید ځان وژغوري. نن دوی دواړه د ښکار لپاره ځنګل ته ولاړل. هلته لیک ځینې اوسکۍ ولیدلې. لیک غوښتل چې هغه راواخلي، خو پلار یې ورته اجازه ورنکړه او ویې ویل دا ځنګل ښکلی دی خو دلته ژوند کول ډېر سخت دی. دلته په هر قدم کې مرګ نغښتی دی، نو زما د اجازې پرته هېڅ شي ته لاس مه وړه. دلته موږ پوهېږو چې د لیک پلار یو څه سختریزه دی، خو بیا هم تل د زوی په اندېښنه کې وي. کله چې دوی لږ وړاندې ولاړل نو یو ښکاروره اوسي یې ولیدل. د لیک پلار ورته وویل چې غلی سه او غږ مه لره. پلار یې غوښتل پر اوسي ډزې وکړي، خو اوسي په تېښته ولاړه. پلار چې کله شاته وکتل لیک نه و. هغه ډېر وارخطا سو. لیک د اوسي د ښکار لپاره هغه بل طرف ته تللی و، ځکه هغه فکر کاوه چې له دې زاویې څخه کولی سي اوسي ووژني. همدا چې لیک ټوپک پورته کړ نو یو عجیب مخلوق یې ولیدی. هغه عجیب مخلوق ډېر ویرونکي غږونه کول. د هغه چغې دومره لوړې وې چې د ځنګل مرغان هم والوتل. لیک ډېر وویرېدی. په دې وخت کې د هغه پلار ورپسې راغلی او په سخته ټوکې یې ورسره خبرې وکړې. هغه ډېر غوسه سو، ځکه زوی یې پرته له اجازې څخه تللی و. خو لیک حیران و چې د کوم چا څخه وډار سي، له مخلوق څخه که د خپل پلار د غوسې څخه. کله چې دوی دواړه د مخلوق په اړه پوه سول نو منډې یې کړې او نږدې یوې ونې ته وختل. هلته د ونې په کور کې یې ځانونه پټ کړل او د مخلوق څارنه یې کول. خو بیا یې هغه اوسي ولیده چې مخلوق په ډېره ظالمانه ډول سره ټوټې ټوټې کړې وه. دواړه ډېر ووېرېدل. وروسته یې پلار یو ځل بیا مخلوق ولیدی. هغه دواړو ته کتل او غوښتل یې چې دوی هم ښکار کړي. د لیک پلار پرې ډزې وکړې، خو مخلوق په چټکۍ سره وتښتېدی. لیک له خپل پلار څخه د دې مخلوق په اړه پوښتنه وکړه، خو هغه دروغ ورته وویل او ویې ویل چې دا یو وحشي خرس دی، نو د وېرېدو اړتیا نشته. لیک په خپل کوټه کې و، خو پلار یې په ټلیفون کې خبرې کولې. هغه بل چا ته ویل چې مخلوق ژوندی دی. نن یې زما مخې ته یو اوسۍ ښکار کړه. ما ډېره هڅه وکړه چې ویې وژنم، خو اوس تر پخوا هم ډېر خطرناکه سوی دی او هم تېز سوی دی. داسې تېرېده لکه په هر څه چې پوه سوي. پلار نه غوښتل چې لیک ته دا رښتیا ووایي. صحنه بدلېږي. 10 کلونه تېر سوي دي. اوس لیک لوی سوی و. هغه خپله کورنۍ درلودله. د خپلې ښځې او لور سره په سان فرانسیسکو کې ژوند کاوه. لیک خپله لور ډېره خوښوله او تل یې په مینه چلند ورسره کاوه. هغه نه غوښتل چې لور یې د ده په شان ماشومتوب تېر کړي. لیک هېڅکله په خپلې لور باندې غوسه نه وه کړې، خو یوه ورځ د هغې له یوې وړې شخړې وروسته ناڅاپه ورباندې غوسه سو او په لومړي ځل یې سختې خبرې ورسره وکړې. خو ژر پوه سو چې دا یې سم کار نه دی کړی، ځکه لکه د خپل پلار په شان یې چلند ورسره کوي. نو سمدستي یې بخښنه وغوښته او ویې ویل چې بیا به داسې ونه کړي. لور یې لاس د ده پر تندي کښېښودی او ویې ویل پلار جانه، زه پوهېږم چې ته فکر کوې چې زه ډېره مینه درسره لرم او هېڅکله به زما بد ونه غواړې. لیک په خوښۍ ځواب ورکړ، هو زه ډېره مینه درسره لرم او هېڅکله به ستا بد ونه غواړم. کله چې کور ته ولاړل موږ پوهېږو چې د لیک او د هغه د مېرمنې شارلټ ترمنځ یو څه واټن راغلی و. شارلټ د یوه تلویزیوني چینل خبریاله وه او تل په کار بوخته وه. له همدې امله یې اړیکې یو څه سره خرابې سوي وې. خو شارلټ هم نه غوښتل چې داسې پاتې سي، ځکه هغې هم خپله لور او میړه ډېر خوښول. یوه ورځ شارلټ یو خط لیک ته ورکړ او خپله دفتر ته ولاړه. کله چې لیک خط خلاص کړ نو پوه سو چې د هغه پلار د ډېرو کلونو راهیسې ورک و. اوس د FBI د څارنې ډلې لخوا د مړ په توګه اعلان سوی دی، ځکه په تېرو 10 کلونو کې یې د هېڅ چا سره اړیکه نه ده نیولې. لیک د خپل پلار د خراب چلند له امله زړه مات سوی و. اوس د هغه د مرګ د خبر په اورېدو سره ډېر خفه سو. هغه فکر وکړ چې ښایي له خپلې کورنۍ سره زاړه کور ته ولاړ سي، یو څو وخت ورسره تیر کړي او د دوی اړیکې بیرته سمې سي. وروسته لیک د شارلټ دفتر ته ولاړی او هغې ته یې د ځنګل سفر یاد کړ. شارلټ هم غوښتل چې اړیکې یې ښې سي، نو سمدستي یې وویل راتلونکې اونۍ به ولاړ سو. زه به هم د دفتر څخه رخصتي واخلم، یو څو ښه وختونه به سره تیر کړو، خو بیرته هغه پخوانۍ خوښي به زموږ کور ته راسي. دوی دواړه پر دې سره خوښ سول. دلته شارلټ لیک ته وویل زه پوهېږم زه هېڅکله ښه ښځه او مور نه شوم، ځکه باید د کورنۍ په څېر یو ځای ژوند وکړو. زه دا کار د خپل کار له امله نه سم کولی. خو لیک شارلټ ته تشریح کوي او ورته وایي هیله لرم چې موږ به د ځنګل ته ولاړ سو او ښه وخت به سره تیر کړو. په بله هفته کې دوی د لیک د ماشومتوب کور ته ځنګل ته ځي. ځنګل لا هم تش و، شاوخوا کې سترې ونې ولاړې وې. خو ستونزه دا وه چې لیک خپل کور نس پیدا کولی، ځکه چې هغه دې ځنګل ته له 10 کلونو وروسته راغلی و. ځنګل لا ډېر ګڼ سوی و او بدل سوی و. ستونزه دا هم وه چې دلته هېڅ د موبایل سیګنل کار نه کاوه تر څو دوی له نقشې څخه کور پیدا کړي.
په هغه وخت کې یو سړی د لیري په یوې ونې کې ولاړ و او دوی ته د ټوپک په وسیله سره کتل. سړی ورو ورو د دوی خواته راغلی. لیک او د هغه کورنۍ هم سړی ولیدی. درې واړه ډېر وېرېدلي وو. خو ښه خبره دا وه چې هغه سړي لیک وپېژانده. اصلا دا سړی د لیک د ماشومتوب ملګری و. شارلټ د هغه د ټوپک په لیدو ووېرېدله، نو ځکه یې لیک ته وویل چې دغه سړي څخه باید لیرې ولاړ سو. خو لیک ورته وویل دا ځنګل ډېر خطرناک دی، دلته ډول ډول حیوانات شته، نو ځکه هر څوک چې په دې ځنګل کې ژوند کوي د خپل خوندیتوب لپاره ټوپک ساتي له ځان سره. لیک هغه سړي ته وویل زه له ډېرو کلونو وروسته ځنګل ته راغلی یم، نو مهرباني وکړه زما د کور لاره ماته راوښیه. سړی په موټر کې کښېنستی او اوس دوی ټول ګڼ ځنګل خواته روان شول. په ځنګل کې په سفر کېدو سره شپه سوه. دوی اوس خپل کور ته ډېر نږدې سوي وه. ناڅاپه یو څه د دوی مخې ته راغلل. د لیک پام ناڅاپه هغې خواته سو. هماغه و چې یو سخت ټکر وسو. د دوی موټر د دوو ونو ترمنځ ځوړند پاته سو. د لیک ملګري چې ډارېدلی و هغه هڅه وکړه د موټر څخه د باندې ووځي. کله چې د موټر دروازه خلاصه کړه لاندې ولوېدی. هماغه وخت هغه عجیب مخلوق راغلی او پر هغه یې برید وکړ. سړي د مرستې چیغې ووهلې خو مخلوق هغه سیرې کړ او ویې وژي. لیک شارلټ او د دې لور په موټر کې ډېر وېرېدلي وه. لږ وروسته چې چوپتیا سوه هڅه یې وکړه له موټر څخه د باندې ووځي، خو بیا هغه مخلوق د لیک پر لاس برید وکړ. دوی په زور له موټر څخه راووتل او ځنګل ته وتښتېدل. په همدې وخت کې یو کور د دوی مخې ته راغلی. دا هماغه کور و چې لیک خپل ټول ماشومتوب پکې تېر کړی و. درې واړه ژر کور ته وننوتل ځکه چې هغه عجیب مخلوق د دوی پسې و. هغه عجیب مخلوق ولیدل چې دوی کور ته دننه سول، یعنې هغه اوس پوه سو چې دې کور ته خلک راغلي دي. دننه ډېره تیاره وه، نو لیک له یو ځای څخه څراغ پیدا کړ او د کور جنراتور یې ولګوی. د کور څراغونه روښانه سول. تر دې وخته د باندې څخه غږونه ورک سوي وه. کله چې لیک له کړکۍ څخه وکتل پوه سو چې هغه مخلوق تللی دی. شارلټ خپله لور ویده کړه او بیا لیک ته راغله او ورته ویې ویل زه نه پوهېږم چې دا څه شي دي. لیک هم نه پوهېده چې څه شي دي، ځکه دا مخلوق نه بشپړ انسان دی او نه هم حیوان. شارلټ وویل موږ یوازې د دې مخلوق په وړاندې مبارزه نسو کولی او نه هم له دې کور څخه د باندې وتلی سو. باید یو څه وکړو چې له د باندې څخه مرسته راوغواړو. لیک د خپل پلار راډیو چالانده کړه. ډېر یې هڅه وکړه چې له یو چا سره د مرستې اړیکه ونیسي، خو نه یې شوی کولی. اوس دواړه ډېر اندېښمن دي. دوی نه پوهېدل څه وکړي. دوی په بشپړه توګه په کور کې بند پاته وه. هماغه وخت ناڅاپه د لیک حالت ډېر خراب سو. د هغه په لاس کې کوم زخم و چې وینه بهېدل یې پیل کړه. شارلټ ژر د هغه زخم وتړي او بیا بلې خونې ته ولاړل د خوب لپاره. لیک د خوب څخه راپورته سو ځکه چې د کور دروازې یې کړه په اړې کول پیل کړل. هماغه وخت یې له د باندې څخه یو لوړ غږ واورېدی. شارلټ او د ده لور په خوب کې ویده وه او هېڅ یې نه دي اورېدلي. لیک په ویره سره د غږ و طرف ته روان سو. هماغه وخت یې ولیدل چې غږ د یوې کوچني غونډک له المارۍ څخه راځي. لیک حیران سو چې ولې دا غږ یوازې دی اوري. اصل کې خبره دا وه چې هغه عجیب مخلوق چې لیک یې خوړلی و هغه لیوه و. هر څوک چې د لیوه له خوا څخه وخوړل سي د لیوه وایرس یې په وینه کې ګډېږي او ورو ورو د لیوه په څېر حرکات پیدا کوي. د همدې لیوه د وایرس له امله د لیک د اورېدو ځواک ډېر سوی و، نو ځکه هغه هر څه اورېدلی سوی. هماغه وخت پوه سو چې هماغه لیوه بېرته راغلی چې پر دوی یې برید کړی و. لیک ورو ورو د دروازې خواته ورغلی. هغه عجیب مخلوق دروازه د لاندې طرف څخه ماته کړه او د لیک پښه یې ونیوله او د ځان خواته یې کش کړي. لیک ډېرې چیغې وهلې. شارلټ هم ووېرېده، نو ځکه یې همدلته پروت تبر راواخیستی او پر هغه عجیب مخلوق یې وار وکړ تر څو خپل خاوند وژغوري. خو په لیک کې د لیوه وایرس ډېر خپور سوی و. د هغه بدن کرا بدلېده، غاښونه یې لوېدلي وه او د اورېدو ځواک یې نور هم ډېر سوی و. د لیک غږ ورک سوی و او ورو ورو یې د لیوه په څېر غړمبار یې کاوه. لیک هڅه وکړه چې شارلټ ته یو څه ووایي، خو هغه د ده د عجیب غږ له امله په هېڅ نه پوهېده. نو ځکه شارلټ ورته قلم او کاغذ راواخیستی تر څو ورته ولیکي چې دی څه وایي. لیک په کاغذ کې ډاینګ ولیکل او شارلټ ته یې وښودی، یعنې هغه مړ کېده. شارلټ هغه ته ډاډ ورکړی خو خپله ډېره اندېښمنه وه. هماغه وخت د لیک حالت نور هم خراب سو. د هغه وریښتان هم تویېدل. په همدې وخت کې د دې لور هم هلته راغله. شارلټ په چټکۍ خپلې لور بلې خونې ته بوتله. هغې وویل ستا پلار د کوم شي له خوړلو وروسته ناروغ سوی دی، اندېښنه مه کوه، سبا سهار به هغه روغتون ته یوسو، ته ویده سه. په همدې وخت کې د لیک له زخم څخه وینه راتوی سول. چې کله یې شارلټ پټۍ لرې کړه هغه ډېره وارخطا سوه ځکه د لیک زخم ډېر سوځېدلی و. لیک په ډېر سخت درد کې و، په دومره درد کې چې هغه خپل لاس ټینګ موږی ان ته دې چې غوښتل یې خپل لاس ته په خپله خولې ولګوي. شارلټ ډېره ووېرېده. هغه هېڅ نه پوهېده چې اوس څه وکړي. هغه پوه سوه چې نور تر سبا پورې وخت نه لري. شارلټ د لیک د پلار موټر د باندې ولیدی. اوس د خپلې کورنۍ د ژغورلو لپاره ځان په خطر کې اچوي. هغې ژر خپل لور او خاوند په موټر کې کښېنول. په همدې وخت کې هغه عجیب مخلوق راغلی. هغه مخلوق پر دې باندې حمله وکړه. لیک تر اوسه پوره په لیوه سره نه و بدل سوی. نو شارلټ ته اشاره وکړه چې لور دې د کور دننه یوسه. وروسته لیک له هغه عجیب مخلوق سره جګړه پیل کړه او هغه د کور بلې خواته بوتلی. په همدې وخت کې شارلټ له خپلې لور سره کور ته راغله. لږ وروسته چې لیک بېرته راغلی د ده حالت تر پخوا ډېر خراب سوی و. ټول ویښتان یې غورځېدلي وه.
د یوه غاښونه یې هم راوتلي وه. ناڅاپه د لیک د خولې څخه شان راووتل. د یوه ګوتې د ده له نس څخه راووتلې. یعنې لیک په جګړه کې د هغه یوه ګوتې خوړلې وې. اوس وایروس پر ده باندې غالبه سوی و. لیک پوهېده چې ډېر ژر به خپلې کورنۍ ته خطر پیښ کړي، نو یې پرېکړه وکړه چې ځنګل ته ولاړ سي. خو لکه چې دروازه یې خلاصه کړه، هماغه عجیب مخلوق چې د بهر ولاړ و پر ده یې برید وکړ. د دوی ترمنځ بیا جګړه پیل شوه، خو دا ځل لیک پر هغه موجود پر غاړه باندې برید وکړ او د هغه غاړه یې ور پرې کړه. هغه عجیب مخلوق همالته ووژل سو. د هغه عجیب مخلوق پر لاس باندې د پلار ټاتو وه. یعنې دا عجیب مخلوق بل څوک نه و، بلکې د لیک پلار و چې د وایروس له امله په عجیب مخلوق بدل شوی و. اوس وایروس لیک ته رسېدلی و، نو هغه د خپلې کورنۍ د خوندي کولو لپاره له کور څخه ووتی. خو د ده پښه په یو شي کې بنده سوې وه. د دې وخته د ده په لاسونو د لیوه نوکان راوتلي وه. ویښتان یې هم پر بدن باندې راغلي وه. یعنې لیک اوس په بشپړ ډول سره په لیوه بدل سوی و. نو یې غوښتل بیرته پر خپلې کورنۍ حمله وکړي، خو لا یې هم ځان کنټرول کړي. شارلوټ او د هغه لور د ده مخې ته ولاړ وه، خو ده برید پرې ونه کړ. شارلوټ خپله لور راواخیسته او منډه یې کړه. لیک یې تعقیب کوي، خو پښه یې په یوه تله کې بنده سوه. دا تله د لیک پلار د ځناور د نیولو لپاره جوړه کړې وه. لیک د خپلې پښې د خلاصولو لپاره خپله پښه په خپله خوله سره پرې کړه. وروسته ورو ورو د دوی پر لور ور روان سو. هلته شارلوټ او لور یې هغه ځای ته ورسېدل او د لیک د ملګري مړی هلته پروت و. ټوپک یې هم ورسره هلته و. شارلوټ ژر ټوپک راپورته کړ او د خپلې لور سره نږدې هغه درختې ته وختل. په دا وخت کې سهار سو. لیک ورو ورو ورنږدې سوی و، خو هېڅ یې ونه ویل. نن د ده د ژوند لومړۍ ورځ وه چې د هغه لور ترې وډار سوه. هغې خپلې مور ته وویل چې زه خپل د پلار په ذهن خبره یم. زما پلار وایي چې ما ووژنه، خو شارلوټ دا کار نه شوی کولی. خو کله چې لیک غوښتل پرې حمله وکړي، شارلوټ د زړه له درده څخه ډزې پرې وکړې. لیک ولوېدی، اسمان ته یې وکتل او د ځنګل ښکلا یې ولیده. شارلوټ او لور یې نږدې ورته راغلل او ډېر یې وژړل. په همدې وخت کې لیک ورو ورو وروستۍ ساه واخیسته او شارلوټ د خپلې لور سره د ځنګله د وتلو هڅه کوي. او دلته د دې فلم کیسه پای ته رسېږي. خپل نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ چې آیا دا فلم ستاسو خوښ سو او که نه. هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ ستاسو ملاتړ ته ډېره اړتیا لرو. تر بیا پورې مو الله مل شه. مننه.